بسات نتر بسیتا هر سستا دیا اللہ هر سستا دیا اللہ دا وارستا یو کن سر پیدا دیا اللہ پیدا دیا اللہ مالکی دا املاکو مخترع دا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. د منار اسلامي رادیو قدرمن اوریدونکو د ایمان د پلوشو د خبرونو خوږو مینوالو په دې هیله چې روغ جوړ به او د جون په ټولو ناخوالو وبرلا شي. قدرمن اوریدونکو د ایمان د پلوشو خبرونه ده چې د منار اسلامي رادیو څخه خبرېږي. تاسو په دې خبرونه کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د احادیث درس اورئ. دا حدیثو د کتاب نمو د کتاب ریاض الصالحین انتخاب کړی. تقریبا 186 حدیث مونږ اخیستیو. نن به 189 او تقریبا 90 پورې دا حدیث اخلو. 8 باب تحریم الظلم والامر برد المظالم. د ظلم حرمت چې ظلم حرام دی او چا چې د چا سره کم قسم ظلم کړی وي او څه شی ته اخیستی باید هغه واپس کړي. نو د نن خبرونه مو هم د دغه باب اړوند ده. راځو 188 نمبر حدیث اخلو دا غیش باړه او بیا دغه متعلق شرحه او داسې بزو په دې هیله چې خبرونه را سره واورئ او ځان پې پوهه کوي او خپلو نور ملګرو سره شریکه کوي. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتدرون ما المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. رواه مسلم. ډیر ویرونکی حدیث او ډیر د دې زمانه سره لګیدل حدیث. ابو هريره رضی الله عنه فرمایي ورته رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګرو سره ناستو ملګرو نو وی فرمایل اتدرون والمفلس. اصل کې د المفلس تاسو پته شته چې مفلس څوک دی؟ صحابه ویل المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګرو نه پوښتنه وکړه تاسو مفلس پیژنئ؟ نو صحابه ویل یا رسول الله المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. مفلس خو زمون په ټولنه کې هغه چاته وي چې چا سره پیسې نه مال ور سره نه او نو سره سامان وي نه ځمکه وي نه کور وي بس بیچاره وي څوک سره قرض معامله نه کوي راکړه ورکړه ور سره نه کوي دې ته موږ مفلس وایو. نبی صلی الله علیه وسلم ویلي چې دا د دنیا مفلس تاسو ته وایي خدا مفلس نه دی ځکه یو سړی نن غریب دی سبا مالدار کیږي خو تر ټولو نه لوی مفلس څوک دی تاسو یې پیژنئ؟ ان المفلس من امتي. زما د امت مفلس تر ټولو بیچاره هغه څوک دی یأتی یوم القیامت چې د قیامت ورځ باندې راشي بصلات منځونه به کړي وي ډېر زیات منځونه فرضي منځونه نفلي منځونه تهجد او دارنګې نفلونه به ډېر زیات کړي وي وصیام ډېرې روژې به یې نیولې وي ځان به ستړی کړي د ولږې او د تندې به ځان وژلی وي او ښایسته منځونه او عبادت به او روژې به یې نیولې وي وزکات او زکات به یې ورکړی. په ټول عمر کې به د باندې د زکات بقایا نه وي خو د دې تر څنګ به څه کړي وي یاتي قد شتم هذا را به شي د یو ته به کنځل کړي وي وقذف هذا د بل باندې به بدنامه لګولې وي دا بل به وهلی وي واکل مال هذا او د بل به مال خوړلی وي وسفک دم هذا او د بل به وینه تویه کړي وي وضرب هذا او دا بل به وهلی وي د چا به پوله والی وي د چا به لار تنګه کړې وي د چا به غیبت کړی وي د چا منځ کې به چغلي کړی وي د چا به حق پټ کړی وي او داسې نو یو لوی لین به ورپسې جوړي د قرضدارو د قیامت په ورځ باندې ځکه هغه د عدل او د انصاف ورځ ده هلته د چا سره ظلم نه کېږي. نو دا ټول خلک به ولاړ او خپل بدل به غواړي نو دی به فیعطي هذا من حسناتی بس د یو ته به د نیکي ورکولی کېږي د هغه د جرم موافق چې څونه جرم کړی وي او د چا سره څومره زیاتی کړی وي د هغې موافق به دته نیکي ورکولی کېږي دغې مظلوم ته. وهذا من حسنات دی بل ته به نیکیانې ورکولی کېږي و تر دې چې د دې انسان نیکیانې به خلاص شي او د خلکو قرضونه به پرې پاتې وي خلک به ولاړ چې الله زما حق. فإن فنیت حسناته کله چې د دې انسان نیکیانې خلاص وي
قبل ان يقضي ما عليه مخکې د دې نه چې د خپل قرض او فور پوره کړي هغه ادا کړي قرض به پرې پاتې وي نو اخذ من خطاياهم بیا به د هغې مظلومانو چې کوم ګناهونه کړي دي د هغوی ګناهونه به راخیستلی کېږي په قدر د هغه ظلم او زیاتي چې د هغوی سره شوی فطرحت علیه نو په دغه انسان باندې به بیا غورځولی کېږي او د ده په د نیکۍ په تله کې به اچولی کېږي په دې انسان به بارولی شي ثم طرح فی النار تر دې چې نیکیانې به ختمې شي د ده سره به صرف ګناهونه پاتې شي هغه سرمایه چې ده د دین او د نیک اعمالو ګټلې وه هغه به ختمه شي ده سره به داسې څه نه وي د نیکۍ چې دی جنت ته لاړ شي فطرح فی النار نو اور کې به وغورځولی شي الله اکبر الله دې موږ د داسې حالاتونه وساتي مسلمانانو چې سړی د منځونو او دسونو روجو زکاتونو صدقو نفلونو سره جهنم ته غورځېږي حدیث کې اشاره ده چې باید مسلمان د نور مسلمانانو سره د زیاتی ظلم او تجاوز دې نه ځان وساتي د مسلمان د حق خوړلو نه دغه ته د کنځلو کولو نه دغه د غیبت کولو نه باید ځان وساتو او که د چا مو کړی ځکه موږ نه روزانه کېږي باید د هغوی نه معافي وغواړو دنیا کې دې ځان آزاد کړو ګورې هلته بې ازادي نشته هلته به درنه نیکیانې اخیستلی کېږي په پردو ګناهونو باندې به د جهنم ته ځي رواه مسلم صحیح حدیث د امام مسلم روایت کړی دی دا مخکې یو ځل روایت شوی دلته په خپل نمبر باندې په دې ځای کې راغی دا و د حدیث لنډه ژباړه راځو د حدیث شرح ته چې محدثین او علما حضرات د دې باره کې څه وایي امام نووي رحمه الله دا حدیث روایت کړی دی په دې باب کې په تحریم الظلم کې او الامر برد المظالم چې خپل ظلمونه هغه په دنیا کې د هغې معافي وغواړئ که د چا حق مو اخیستی هغه وسپارئ امام نووي رحمه الله دا حدیث روایت کړی د ابو هریرة عنه وایي نبی صلی الله علیه وسلم ملګرو نه پوښتنه وکړه چې مفلس څوک دی دې ته استفهام د استعلام دپاره وایي دوی نه معلومات کوي او بیا مقصد په دې سره اخبار وي چې اصل کې دوی په دې مسله باندې پوهې کوي پیغمبر ته خو معلومو دلته دا استفهام د استعلام دپاره راغلی خو مقصد د دې سره مراد په دې سره چې اخبار دی او اصل کې دا استفهام دا طریقه د مخاطب د تنبیه دپاره د هغې د متوجه کولو دپاره استعمالیږي او یا د یو حکم د ښکاره کولو دپاره چې یاره د دې مسلې حکم دا دی لکه داسې مثالونه ډېر شته په شریعت کې یو روایت کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم چاته پوښتنه وکړه چې دا جایز دی یا رسول الله یو سړی وچې کجورې اخلي او په د ونو په سر کې چې کومې لمدې او تازه کجورې په دې باندې ورکوي مثلا یو من کجورې په وچې په یو من لمدو باندې نو نبی صلی الله علیه وسلم دې دپاره چې دا خبره ښکاره شي د خلکو نه پوښتنه وکړه ایونقص اذا جفه دا لمدې کجورې چې کوم دي د ونو په سر کې تازه دا چې کله لږ وچې شي او وخت یې وشي کمیږي نو صحابه ویل نعم او یا رسول الله نو صحابه ته هغه اصل کې ځای ورښودو په دې خبره پوهول نو چې کمیږي نو پناه عن ذلک رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل چې بیا به وچې کجورې په لمدو کجورو نه ورکړي ولې ځکه چې وچ غنم په لمدو تازه و بوټو په وږو کې دې باندې نه دی ورکول پکار وجه دا چې هغه کمیږي مرض کوي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دلته پوښتنه کړې ده د استعلام هغوی نه ځان پوهې کړو هغوی چې کله پوهې کړې خبرې ته متوجه کړل هغه علت یې ورله راویستو اما په دې حدیث کې چې کوم دی په دې کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم صحابو ته خبر ورکو دا خبرې چې هغوی پې نه پوهېدو یا هغه مقصد چې نبی صلی الله علیه وسلم د مفلس نه کوم مقصد و په هغې باندې دوی نه پوهېدو نو هغې په هغې باندې خبر نو صحابه ورته یا رسول الله مونږ خو مفلس هغه چاته وي چې روپۍ ورسره نه وي پوله پټۍ نه وي بل سامان متاع وغیره ورسره نه وي یعنې فقیر ته وي او یقیني عام زمونږ او ستاسو په ټولنه کې مونږ مفلس دغه انسان دی چې هېڅ شی ورسره نه نو نبی صلی الله علیه وسلم ویل چې نه دغه مفلس نه یادوم دا خو نن یو سړی غریب دی سبا خانیږي نن فقیر دی مسکین دی سبا بس الله پرې رحم کوي په یو طرف نه مالداره کېږي یو سړی مالداره دی بله ورځ هغه فقیر کېږي غریب کېږي مال تاوان کوي د دنیا دې دغه له اعتبار نشته اصل کې لوی مفلس هغه دی چې د قیامت په ورځ باندې به راشي روژې به یې نیولې وي زکاتونه به یې ورکړي حجونه به یې کړي صدقات منځونه به یې کړي ډېره لویه نیکي به یې جمع کړي تر دې چې د دې دا نیکۍ به اسمانه پورې رسېږي د نیکیو یو لویه خزانه او یو لوی سرمایه به ورسره وي خو د دنیا ژوند داسې دی چې د انسانانو عادت داسې دی کله چې انسان مالدار شي په هغې کې غرور تکبر راځي نو څوک به یې وهلی چا ته به یې په سپکه کتلي د چا بېعزتي به یې کړې وي چا مال به یې اخیستی وي د چا وینه به یې توی کړې وي یعنې په خلکو به یې خامخا یو رقم یو قسم تجاوز کړی وي خلک به خپل بدل اخلي ځکه د قیامت ورځ داسې ده چې هغې ته یوم الحساب ویلی شي هر چا سره به د هغه د اعمالو د هغه د کړو حساب کېږي د انصاف او د عدل ورځ ده د هر چا دپاره به د هغه حق اخیستلی کېږي ځکه عقل هم دا تقاضا کوي که دلته دنیا کې ظالم بری خلک د ظالم ملګرتیا کوي تر دې چې په لوړه سطح حکومت هم د ظالمانو او دارنګې د غلو
رشوت خورو د قاچاقبرانو د هغې ملګرتیا کوي مظلوم بیچاره چې هغه مظلومي نو عقل دا تقاضا کوي داسې یو ورځ پکار ده چې هر چا ته د خپل عمل بدله ورکړی شي ظالم ته د ظلم سزا ورکړی شي مظلوم ته انصاف میلاو شي نو د قیامت په ورځ باندې به دا داسې ورځ ده چې لا ظلم الیوم الله وایي چې هلته به هېڅ قسم ظلم نشته هر چا ته د ذرې ذرې هغه حساب ورکولی کېږي نو بس د یو نه به چې راشي خلک به ترې غواړي څوک وایي چې الله زه والی یم څوک وایي زما پولی والی وه الله زما بېعزتي کړې وه الله ما ته کنځل کړي وو بل وایي الله زما وینې توی کړې وه زما یې زوی وژلی و زما یې مال غلا کړی و بل به وایي الله زما یې غیبت کړی و نو څوک به بدل غواړي او څوک به د خپل حق تپوس کوي حساب به کېږي او نور څه به نه د سره به سرمایه صرف دغه نیکۍ نه پاتې وي ځکه هلته خو د سره نور مال متاع او جایدادونه دا نه پکاري او نور سره ځي هیڅ انسان د ځان سره شی وړی نه شي سوا د نیک عمل نو دغې مظلومانو ته به د نیک اعمال ورکولی کېږي تر دې چې نیک اعمال به خلاص د خلکو قرضونه به پې پاتې وي بله لاره او چاره به نه وي چې بغیر د دې چې د خلکو ګناهونه به راخیستلی کېږي الله به رضا کوي خوشحالۍ په دې باندې زه خیر دی دا ګناه به درته لرې کړو دا به په ده باندې واچو نو دا انسان به د ډېرو نیکیو سره د منځونو او نفلونو حجونو زکاتونو دې سره به دی مفلس شي دا به ختم شي او دی به د باندې به د ګناهونو انبار جوړ شي د نورو قرضدارو او د دغه ګناهونو په وجه به الله راواخلي او ورته به وغورځوي ډېر د افسوس ځای دی څه معنا د منځونو هغه ثوابونه به ختم شي د زکاتونو ثوابونه به ختم شي د صدقو او دارنګې د ښو کارونو ثواب به ختم شي نو دا بیچاره به هغه اصل سرمایه به ختمه شي د نیکیو بلکل به مفلس پاتې شي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم رښتیا ویلي دي چې مفلس دې ته وایي چې سره د مال او دولت او سره د لوی سرمایې هغه مفلس پاتې شي او د دنیا مفلس خو ما تاسو ته ویل هغه عارضي مفلس دی نن سرمال نشته سبا شته دنیا خو د لاس خیره دی نن وي سبا نه ځي راځي یو سړی د شپې فقیر چې سر راپاڅېږي الله وله یو لاره کلاو کړي غني شي او داسې بالعکس عزتمندو مفلسوالی او تر ټولو نه خطرناک افلاس او مفلسوالی هغه دا ده چې سړی د نیکیو نه خلاص شي د قیامت ورځ به یې هلته دروغ دوکه چل ول سپارش او دا شی نه چلیږي او ستا نیکي اخلي یو ته ورکوي بل ته ورکوي او بیا د هغوی ګناهونه راخلي او تا ته یې په شا کوي نو قدرمنو اورېدونکو په دې حدیث کې موږ او تاسو ته ډېر زیات یره راکوي چې مسلمانه خبردار د مسلمان د حق نه ځان وساته په مسلمان باندې د تجاوز نه ځان وساته د الله چې څومره مخلوق دی په هیڅ مخلوق باندې ظلم زیاتی مه کوه د هیڅ چا غیبت مه کوه هیڅ چا ته بد رد مه وایه هیڅ چا ته کنځل مه کوه هیڅوک وهه مه د هیڅ چا وینې مه تویوه په مسلمانانو او د حدیث کې موږ ته بله لارښوونه کوي هغه دا مسلمانه چې د چا حق در باندې د چا مال دې خوړلی څوک دې وهلی د چا دې وینه تویه کړې وي مخکې د مرګ نه دغه شیان هغه ته وسپاره او تاده دې لپاره چې د هغې بدله په دنیا کې خلاص شي او د هغې موږ تشریح کړې وه چې څنګه د پردی حق ادا کړي که یو شی تا ته معلوم و چې دا د پلانې شی ما اخیستی دی دا ورته ورکړه که نه اخلي پیسې یې ورته ورکړه که د چا دې بده ویلې وي لاشه معافي ترې وغواړه غیبت دې کړی معافي ترې وغواړه وایي داسې مې درپسې ویلي که هغه نه څونه مجالسو کې چې دې ورله غیبت کړی بیا ورله صفت وکړه او د الله نه هم بخښنه وغواړه مسلمانانو چې د قیامت په ورځ باندې بیا درهم دینار ډالر افغانۍ او کالدارې دا شیان نشته داسې څوک نشته چې ستا سفارش وکړي سوا د نیکیو نه الا الحسنات او نیکی به ستا په قرضونو کې ختم شي ځکه خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي فیأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته څه نیکي به دې یو ویسي څه به دې بل ویسي مفلس به پاتې شي او دغه انسان به جهنم ته لاړ شي معاذ الله الله دې موږ داسې نه مفلس کوي او دا حالت به موږ او تاسو را روان دی خو بیا دا یو زیری ورسره دی چې کوم انسان د پردو ګناهونو باندې جهنم ته ځي نو جهنم کې به همیشه پاتې نه وي دغه ګناهونو په وجه باندې به دی څه وخته پورې په جهنم کې بیا به راوځي ځکه دی مسلمان دی کلمې ویله خو زه یم مسلمانانو وروڼو چې 15 منټه هم په جهنم کې تېرول ډېره خطرناکه ده ډېره ځکه تاسو د دنیا اور چې 80 ځله 80 کرتې دا وینځل شوی دی 15 سکنډه موږ دغې اور د لاس نشو نیولی او بیا داسې اور حدیث کې راځي یو سکروټه دنیا ته راولې ده په دنیا په مخ به ټول دریابونه وچ شي او شین بوټی به ختم شي الله دې موږ وساتي نو عزتمندو دا ټول په دې اعمالو باندې موږ تاسو ته راکولی کېږي ور یاد وساتئ دم ذهن کې را نه شي چې یاره مړ شو مړه بیا به څه کوو ځینې ظالمان د مظلومانو حق وخوري ورته وایي چې راکړه ګوره قیامت په ورځ یې درنه غواړم دی ظالم ورته وایي زه هلته به بیا ګورو او ظالمه دونه اعمال ستا چېرته دي نیک چې بیا هلته ورکړي او ته به هلته خو بیا زورور نه لکه دلته چې زورور او مظلومانو ته یو زیری دی پکې چې تاسو نه امیده کېږئ مو ناهیلي کېږئ مو الله در سره دی الله به ستاسو حق ترې اخلي الله دې موږ او تاسو د اور نه وساتي اگر که یو لحظه ول نه وي
الله څومره انسانانو سره چې موږ زیاتی ظلم کړی دی او د چا حقوق ماسي دی الله تو ته مغفرت وکړي، د چا مو غیبت کړی دی الله تو ته بخښنه وکړي او هغه غیبتونه الله ته په حسناتو کې حساب کړي. بیا موږ له توفیق د چا سره د بدو او د چا د غیبت کولو مه راکوي. دا یو سل اتاته نمبر حدیث راځو، یو سل نهاته نمبر ته. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بنحو ما أسمع ومن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار. متفق عليه. عزت مندو اوریدونکو دا بل حدیث ته د دې باب متعلق د ام سلمہ رضی الله عنها نه روایت ته فرمای یقینا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی انما انا بشر، پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلی چې و خلکو په دې خبره ځان پوي کې ګوري بشر منه زه انسان پلار می شتا مور می معلومه ده نیکوس نسب یې د انسانیت او د بشریت چې کوم عوارض او حوادث د ټول په ما باندې راځي، تاسو په شان یو انسان ما ته د الہ نسبت مکوئ. او د حدیث کې رد دی په چا باندې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته چغې وایي یا رسول الله یا نبی الله، چغې ورته وایي او راورسېږي یا د هغې نه مدد غواړي یا د مشکلاتو مصیبتونو د دفع کولو دپاره دافع البلا والوبا ورته وایي، په هغه خلکو رد دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ستاسو په شان انسان یم، خوراک څښاک کوم، قرآن د دې تفصیل کړی دی. بازارونو کې ګرځم، بچي مې دي، ښځې مې دي، اولاد مې دی، مریض کېږم، یعنی د انسان باندې چې کوم عوارض راځي دا ټول په ما راځي. بیا وایي لکه څنګه چې د انسان باندې کله کله د یوې خبرې خفا راشي، په یوه خبره باندې سړی ظاهرا یو شان ښکاري، حقیقت باندې نه پوهېږي، کله کله سړی تېر وځي د دنیوي امورو کې. نو دغه شانې وانکم تختصمون، تاسو ما ته خپل فیصلې راوړئ، جګړې راوړئ، خپلې تنازعې راوړئ، خپل منځ کې په یو خبره باندې لانجه وي، جنجال وي، خو ګوره شریعت ظاهر ته ګوري. ولعل بعضكم ان يكون الحن بحجتي، کېدای شي چې بعضې په تاسو کې دا ډېر چالاک وي، ډېر ازر جواب وي، ډېر خبرلوڅ وي، دلیل باز وي، ډېر دلیلونه ولري د خپلې خبرې دپاره. من بعض د مخالف ملګري نه دا یو ډېر چالاک وي، دلیلونه مې ورته معلومې، د خبرې طریقه باندې پوهېږي، بل ساده وي بیچاره. نو فاقضي له بنحو ما اسمع، نو زه به فیصله کوم برابر او موافق د هغې چې زه څه اورم، زه به د دلیل او حجت او هغې تابعداري کوم چې ما ته څه ویلی کېږي. اگر چې دا حق به د دې مظلوم وي، د بل سړي وي، خو چونکې د دې سړي دلایل او هغه قراین به داسې پیش کوي چې هغه دا به ظاهر معلومیږي دی په حقه دی. په دې خبره ځان پوهې کوي. فمن قضیت له بحق اخیه، دا څوک چې چالاکي کوي دوی دې پوه شي که چا دپاره ما فیصله وکړله د بل ورور په حق باندې، منه دا حق د بل چاو، خو ما په شرعي وجه باندې په ظاهري نصوصو فیصله وکړله، په ظاهري شواهد او دلایلو باندې، نو دغه ظالم دی دا نه وی چې ما له پیغمبر فیصله وکړله او زما دپاره دا حلال شو چې ما د مسلمان حق را پرېږه او تاله مې درکو، نو دا دې زړه کې رانشي چې ما له حلال شو. فانما اقطع له قطعه من النار، ګوره ما ستا دپاره د اور یو ټوټه پرې کړله، د اور یو برخه مې راغوڅه کړله او تاله مې درکړله، دا اور دی، ګوره دا حلال ونه ګڼې. متفق علیه. صحیح حدیث او دا عام حدیث دی، یعنی هغه څوک چې عالم یا قاضي ورله فیصله وکړي په ظاهري شکل باندې، نو دا ظالم دا خیال کې رانشي چې مالا قضا فیصله وکړله، مالا علماء شورا فیصله وکړله او دا مال لپاره حلال شو، بلکې دغه چې دې ته پته ده چې دا مال د پلاني دی، نو دا دغه انسان دپاره حلالېږي نه، حرام دی. د اول نه چې څنګه حرام و آخر د فیصلې نه وروسته هم دا شان حرام دی، بلکې د اور ټوکړه ده. صحیح حدیث د امام بخاري او امام مسلم روایت کړی دی. دا د حدیث لنډه ژباړه او راځو د حدیث مختصر شرح ته. د کتاب مؤلف په باب د تحریم الظلم و وجوب رد المظالم کې دا حدیث ته ام سلمہ رضی الله عنها راوړی دی. هغه وایي چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم ویل چې او زما امتیانو، زما ملګرو خبردار، زه ستاسو په شان انسان یم، بشر یم، تاسو ما ته خپل جنجالونه او خپل لانجې راوړئ، او کېدای شي چې بعضې په تاسو کې هغه ډېر پوه او چالاک وي په خبرو کې د بل نه، نو مونږ ظاهري دلیل او حجت ته ګورو. نو که د چا دپاره مونږ فیصله وکړو په ظاهري نصوصو باندې، په ظاهري شواهدو باندې، او دا مال د ده نه وي، نو دا دې دا خیال نه کوي چې یاره ما دپاره حلال شو ځکه پیغمبر راله فیصله وکړله، قاضي راله فیصله وکړله. په دې پوه شئ چې حق د بل چا ما تاله فیصله وکړله،
نو دا د اور یو ټوکړه ده درله پرېمېږده خوښه دی چې اوس دغه د اور ټوکړه ته اخلې او که پرېږدې. دا حدیث دلیل له قدرمنو اورېدونکو په دې خبره باندې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم زموږ ستاسو په شانې بشر دی، انسان دی، ملائک نه دی، په علم غیب باندې نه پوهېږي، بلکې انسان دی او عام انسانانو ته چې کوم ضرورتونه او کوم عوارض راځي هغه په ده باندې هم راځي. نبی صلی الله علیه وسلم مریض شوی دی، زخمی شوی دی، خوراک څښاک یې کو، ویده کېده، کله کله به خبره یېره شوه. الله چې ورته کومه وحي کړله هغه ترې نه دی یېره شي، د هغې حفاظت الله اخیستی دی. دنیوي کارونو کې به داسې وو. دارنګې په علم غیب باندې نه پوهېدو. څوک چې به ورته راغله دا پته ورته نه لګېده چې دا په حق دی که دا په باطل دی، کوم ظالم دی او کوم مظلوم دی. ځکه وایي چې زه انسان یم، بشر یم، کېدای شي یو چالاکه یا خبره صحیح وي او بل چې کوم مظلوم دی هغه خبره غلطه وي یا د خبرې هغه وړاندیز یې صحیح نه وي. دارنګې زه پیغمبر یم، انسان یم، ولږه را باندې راځي، تنده را باندې راځي، ویښنې مې کېږي، ګرمي مې کېږي، ویده کېږم، ویښېږم، خوراک څښاک کوم، پوهېږم ځینې کارونه داسې دي، ځینې خبرې د دنیوي امور په هغې باندې نه پوهېږم. لکه د انسان چې کوم اقتضاعات دي نو تماما مکمل زما د نور انسانانو په منځ کې فرق نشته. صرف دومره فرق دی چې زه د الله رسول یم او قرآن کریم هم په دې ګواه دی. الله جل شانه په دې باره کې آیتونه را لېږلي او خلکو ته اعلان کړلی. پیغمبر ته وایي چې د خلکو ته ووایه، سورة کهف کې وایي قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی انما الهکم اله واحد. او خلق زه ستاسو په شان انسان یم، فرق دا دی چې ما ته وحي کېږي د الله نه. په دې عقیده باندې د دې خبرې لپاره انما الهکم اله واحد چې ستاسو معبود حاجت روا مشکل ګشی او الله دی، منه پیغمبر نه دی. پیغمبر ته چغې مه وایئ، حاضر ناظر یې مه ګڼئ، دافع البلاء والوباء مه ګڼئ. دا شرکي الفاظ پیغمبر ته مه استعمالوئ، پیغمبر د الله سره مه شریکوئ. اشاره دې ده چې فلست اله یعبد، او خلکو زه اله نیم چې زما بندگی کوئ، ما ته چغې ووایئ، ما ته را مدد شوئ. دغه اواز صرف الله ته کول پکار دي. زه رب نیم چې چا ته فایده ورکم یا چا ته ضرر ورکوم، بلکې زه د خپل ځان دپاره هم د خیر او د شر اختیارات نه لرم. ځکه نبی صلی الله علیه وسلم که چېرې دا اختیارات لرلی ولې به په احد کې هغه زخمي کېدلی، ولې به تره شهید کېده، ولې به د ده په ښځه باندې بدنامې لګولی کېدې، لکه بېدینه منافقانو چې هغه بدنامه د هغه په بیبي لګولې وه د مسلمانانو په مور باندې. اوس چې دا د دې امت بېدینه روافظ شیګان په هغه باندې بدنامه لګوي. ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم به په هر څه پوهېدی که نه، نه به یې پرېښودی چې خبردار دلته مه ځه بدنامه در باندې لګي. نو د دې آیات او دارنګې دې حدیث سره د هغه خلکو شبهې او هغه اعتراضونه ختم شو چې څوک د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حق کې دا دعوه کوي چې دا حاضر ناظر دی، دا په علم غیب باندې پوهېږي، دا زموږ جماعتونو ته راځي، دا زموږ نه مصیبتونه او بلاګانې لرې کوي، یا عبادت کوي، یا د هغه په حق کې دا امید ساتي چې زموږ نه به مصیبت ضرورونه لرې کوي یا مونږ ته خیر راولي. ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دې اختیار نه لري. قرآن صفا ویلی دی. الله جل شانه فرمای قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا. یا پیغمبر دې خلکو ته وایه چې زه ګوره هېڅ اختیار نه لرم د ضرر ورکولو چاته یا چاته د فایدې ورکولو، نه د چا نه مرضونه لرې کولی شم او نه په چا راوستی شم. قل ورته وایه انی لن یجیرني من الله احد. د الله د ګرفت نه او د الله د عذاب نه بچ کولو والا څوک نشته زما. ولن اجد من دونه ملتحدا. او د الله نه سوا بل ځای زما د پناه هم نشته. زما الله ته محتاج یم او تاسو هم الله ته محتاج یم. الا بلاغا من الله ورسالته. دومره ده چې الله زه په یو تبلیغ مامور کړی یم او هغه به زه تاسو ته رسوم. څه معنی که الله ماته د یو مصیبت د یو تکلیف اراده وکړي نو هېڅوک یې زما نه نشي لرې کولی. نو په دې کې د خلکو اعتراضونه او د هغه خلکو شبهې ختمې شوې چې هغوی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په باره کې دغه عقاید ساتي. نو دا قول د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې انما انا بشر مثلکم، زه ستاسو په شان انسان یم، دا اصل کې تمهید دی د دې وروستني قول لپاره. وانکم تختصمون الی، دا د دې وروستنۍ خبرې لپاره تمهید دی. څه معنی؟ دا چې زه انسان یم، بشر یم، ستاسو په شان. نو ګورې خبردار په انی لا اعلم من المحق منکم ومن المبطل. نو دا ما ته پته نه لګي چې څوک په حقه دی او څوک په باطله باندې دی. دا به زه مسلې ته ګورم، شواهدو ته به ګورم، دلایلو ته به ګورم. معنی تختصمون الی، تاسو ما ته فیصلې راوړئ، جنجالونه جګړې مو وي، حقوقي وي وغیره. نو پیغمبر سوی فیکون بعضکم الحن، بعض به تاسو کې ډېر پوه وي، چالاک وي، خبرلوڅه به وي، دا بل نه فصیح به وي، ډېر مدللې خبرې به کوي. نو د دې وجې نه به زه فیصله د هغه په حق کې کوم. دا یو شرعي مسله ده چې د چا خبره په دلیل باندې وه، ظاهري هغه په حق او شواهد او قرائن د هغه په حق کې فیصله د هغه دپاره کولی شي. او دا ښکاره خبره ده. نن په سترګو باندې موږ او تاسو وینو محاکمو کې دوه کسان یو حاکم ته قاضي ته راشي
نو یو سړی وي خبرلوڅ وي، چالاک وي، په جواب باندې خبرې ډېر په مدلل شکل کوي، اول بیچاره کمزوری وي، خپل حق خبرم په صحیح طریقه باندې نشي وړاندې کولی، نو قاضي فیصله د اول لپاره وکړي. دې وجه نه نبي صلی الله علیه وسلم ویلي چې وانما اقضي بنحو ما اسمع، خبردار ګوره زمونږ فیصله صرف د سمع پورې ده، یعنې چې څه اورو څه ګورو په هغې باندې کوو. نو په دې خبره کې د قاضي دپاره یو ډېر ازادي او وسعت او فراخي ده چې قاضي ته ویلي چې قاضي که حقیقت کې دا خبره داسې نه وي نو قاضي بچ دی، ځکه قاضي به په ظاهري اورېدل شوي او لیدل شوي خبره باندې فیصله کوي. نو قاضیان په هغې مکلف نه دي چې کوم شی د هغوی نه غایب دی، فټ دی حقیقت، بلکې هغوی به فیصله په اعتبار د بیانات او شواهدو کوي چې د دوی په لاس کې دي. که خطا شوم یو اجر دی د فیصلې، او که حق ته ورسېدو نو بیا دوه اجره ول الله ورکوي. دا هغه قاضیان چې هغه حقیقي ډول باندې د حق فیصلې کوي، او بلکې هغوی دپاره حلال هم نه دي چې د ظاهر خلاف فیصله وکړي، ځکه چې کله ظاهري شواهد او د بیاناتو خلاف فیصله وشي دا یو فوضا او بلوا پیدا کوي، خلک راودا کېږي چې ګوره ښکاره خبره ده، د شواهد او بیانات داسې وو د غلطه خبره، او دا د قاضي باندې د تهمت او د اشتباه یو فرصت پیدا کوي. قاضي ته به وایي که نه چې ولې تا دلایل او د نصوص خلاف کړی دی. نو دې وجې نه په قاضي باندې دا واجب دی چې په ظاهري دلایلو او شواهدو باندې فیصله وکړي، اگر که حقیقت بل شان وي، باطن به د الله ته سپاري. علماو بیا د دې ډېر مثالونه ورکړي. مثلا یو سړی دی دعوی وکړله په بل سړي باندې چې په ده باندې زما 1,00,000 یا 10,000 یا 1000 افغانۍ دي، او 2 کسان ګواهان یې پې پیش کړل، نو قاضي باندې لازم دی چې دغه مدعا علیه په هغه باندې دا پیسې ثابت کړي او فیصله پرې وکړي چې وروره پیسې به ورکړي، ځکه ګواهان پیش شو. که کله چې اشتباه په شهودو کې راغله نو بیا به د هغې څېړنه کوي، دا چې ګواهان هم صحیح دي، دعوی هم کړې ده، نو په ده واجب دی چې فیصله وکړي په سړي باندې، اگر که هغه بیچاره باندې دې پیسې نه وي. اگر چې د قاضي په علم کې هغه ته دا خبره ښکاري چې یاره دې سړي به نه کړي، خو ظاهر نصوص او دلایل او شواهد د دې دغه کوي، ځکه هو فانما اقضي بنحو ما اسمع. خو نبي صلی الله علیه وسلم د دې بل حقیقت دپاره چې خلک دا دعوې شروع نه کړي، نو دا خبره یې وکړله چې فمن قضیت له، ګورې خبردار چې یو سړی په چا دعوا وکړه خو ته پته دی چې دا شی د ده نه دی، دعوی وکړله او عدالت ته او محکمې ته یې وړاندې کړو، نو د قاضي په فیصله باندې د عالم په فیصله باندې ګوره دغه شی د لپاره حلال نه دی. د اور ټوټه واخیستله، سکروټې واخیستې د جهنم، دا بیا دغه اور ته پیځي. نو اشاره د دې خبرې ته چې حکم د حاکم د قاضي د عالم فیصله دا حرام شی نه حلالوي. څه معنا؟ یو قاضي دی د یو دروغجن دعویدار سړي دپاره فیصله وکړله چې دا شی ستا شو په ظاهري دعوا او شواهدو باندې، نو دغه ځمکه او دغه حق د دغه مبتل دپاره ګوره حلال نه دی د قاضي په فیصله باندې، بلکې دا د هغې نه لویه ګناه ده، ځکه د یو ناروا شي ته په ناروا طریقه باندې ځان ورسو. څه معنا؟ یو خو پردی حق و، بل د دروغو په ګواهانو باندې د دروغو په دعوه باندې هغه پردی حق ځان ته حاصل کو، نو دا تر ټولو لویه ګناه ده، خطرناکه ګناه ده. دا د دې نه چې د چا مال یې داسې غصب کړی او داسې اخیستی او د دې ګناه نه دا ډېره لویه ګناه ده چې تی په محکمه باندې د هغه نه حاصل کړي. دې وجې نه علماو د دې آیات لاندې راوځي ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل وتدلوا بها الی الحکام. دا کبیره ګناه ده او په ګناه کې بیا ډېره لویه ګناه ده چې تی د قاضي په واسطه باندې تی واخلي. او په دې حدیث کې سخت تحذیر دی، یره د هغه چاته چې پرته د وثایقو پرته د شواهدو باندې فیصله کوي، که هر څونه خپلوان یې نږدې خو بغیر د شواهدو او بغیر د وثایقو فیصله نه کوي. تر دې پورې علما لیکي چې قاضي او عالم به په خپل علم فیصله نه کوي چې دته معلومه چې دا حق د پلانې دی، خو شواهد ورسره نشته، قرائن نشته، وثایق نشته، او دته پته چې د ده خو دا فیصله باندې کوي، ځکه دا د انسان دا په قاضي باندې په دې عالم باندې تهمت لګي، خلکو یې کېدای شي دله بډې ورکړي، پیسې ورکړي، اگر چې ملا صاحب ته دغه قاضي ته پته وي چې دا د حق دی، قاضي به په شواهد او وثایقو باندې دې باندې فیصله کوي. په ځینې وختونو کې بیا به په علم باندې فیصله کولی شي. مثلا یو ښکاره خبره ده، یو ځمکه ده، هر چا ته پته ده چې دا مسجد ته یا مدرسې ته وقف ده، او یو سړی راغی دعوا یې پرې وکړه، نو دغه وخت کې بیا که قاضي په خپل علم هم فیصله وکړي چې او معلومه خبره ده او ښکاره جومات ته یا مدرسې ته وقف ده، ته پرې څنګه دعوا کوي؟ دلته په قاضي باندې تهمت نه لګي. یا یو مشهوره خبره ده، هر چا ته معلومه ده چې دا د فلاني سړي ځای دی، بل سړي پرې دعوا وکړه، ټول خلکو ته دا معلوم دی، مشهور دی، دې وخت کې په علم فیصله کولی شي. دارنګې یو بل مثال علما پیش کړی دی، یو خبره ده قاضي ته معلومه ده، مثلا یو قاضي په یو مسله باندې خبر دی چې دا حق د فلاني دی، مسله ده ته راغله، که دی اوس شواهد او ده ته ګوري نو د بل سړي په خلاف دي، خو ده ته پته ده
نو دی کولی شي چې داسې وکړي په خپله فیصله نه کوي، دا به د مظلوم دپاره شاهد شي، دا په چا چې دعوه شوې ده د دپاره به دا شاهد شي، بل قاضي ته به دا فیصله وړاندې کړي، نو یو به دا شاهد شي د مظلوم دپاره دا قاضي، او دغه مظلوم دا په چا چې دعوه شوې دا به یو قسم وکړي، نو یو قسم او دا قاضي صاحب به له شاهد شي، بل قاضي به بیا فیصله وکړي، نو هسې کولی شي. البته په خپله به بیا فیصله نه کوي، ځکه چې د علم دغه نصوص او شواهد او د خلاف راځي، بل په قاضي باندې تهمت لګي، نو دلته به خپل علم فیصله نه کوي او د خپل علم خلاف هم فیصله نه کوي، ځکه چې خو ته پته چې دا د پلانې حق دی، نو دی به وایي چې زه دا فیصله بل قاضي ته وړاندې کوم او زه د دې مدعي دپاره شاهد یم، نو بل قاضي ته به وړاندې کړي او هغه به بیا وله فیصله په یو شاهد او قسم باندې وکړي. بهرحال زموږ استاد مسله دې ځای کې وه چې یو قاضي، یو عالم، یو حاکم که چاله فیصله وکړي نو حرام مال په هغې فیصله باندې حلالیږي نه، د قیامت په ورځ به در سره الله حساب کوي او بیا به هلته تا سره نور څه شی نه، نیکیانې به نیکیانې به درنه اخیستلی کېږي په قدر د ظلم او زیاتي باندې. نو باید په دنیا کې د مظالمو نه د دې شیانو نه ځان خلاص کړو چې هلته داسې حالت ته لاړ نه شو چې بیا مفلسین او هېڅ شی راسره نه وي. دا حدیث نمبر 109 راځو بل حدیث اخلو. بسم الله الرحمن الرحیم. وعن ابن عمر رضی الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما رواه البخاري. عبد الله بن عمر یو جلیل القدر صحابي د سنت ډیر زیات تابعدار د عمر رضی الله عنه زیو دا فرمای رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي لن يزال المؤمن في فسحة، همیشه مؤمن په آرام او سکون او په ازادۍ کې وي، خوشحالۍ کې وي، من دینه په خپل دین کې به دا آزاد خوشحاله او آرام وي تر هغه وخته پورې ما لم یصب دمن حراما، تر څو چې د حرام وینه نه توی کړي. کله چې د مسلمان وینه توی کړل دغه انسان الله جون تنګي، دغه زندگی تنګ شي، دغه دین تنګ شي، د ګناونو مستحق وګرځي، په دمانه ګناونه امباریږي ورو دا شان، ځکه یو ګناه انسان نور ګناونو تراکاږي. قتل یو کو د مسلمان ناروا سره بیا به یو باندې بل باندې دروغ وغیرہ یو شی بل شی، د قتل پټول لپاره به یو طریقه یا د لپاره چې دا بل سړی نه ځان وساتي، دغه لپاره به نور ناروا کارونه کوي. نو تر دې چې دا انسان په خپل دین کې تنگ شي او د الله د قهر او د غضب مستحق وګرځي، الله دې موږ او تاسو د مسلمان د وینو تویول نه وساتي. ډېره خطرناک او لویه ګناه ده. صحیح حدیث د امام بخاري په کتاب الدیات کې راوړی دی، د آیت لاندې ومن یقتل مؤمنا متعمدا، حدیث رقم دی 8922. امام نووي رحم الله دا حدیث په دغه باب کې ذکر کړی چې تحریم الظلم، وای نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې مسلمان تر هغه وخت پورې په آرام سکون او خوشحالۍ کې وي په خپل دین کې، مخ کې په خپل دین کې تر څو چې د مسلمان وینه نه یو توی کړي، معنی دا خپل دین کې ترقی کوي، مخ کې الله ولا د هدایت لارې کولاوي، تر څو چې بل مسلمان نه وجلې، د مسلمان وینه نه توی کړي. په دې کې بیا د مؤمن وینه ذمي او څوک چې ذمي وي د مسلمانانو په ملک کې اوسېږي، دغه په بدل کې بیا مسلمان ته ټیکس ورکوي، ذمي وته معاهدي کافر خو مسلمان سره عهد کړی چې زبدل ته اوسېږم، زبد تاسو خلاف کار نه کوم، مستامن راغلی استعمال کې پناه اخیستي، نو دې څلور خلکو وینه تویول د مسلمان په شانې ګناه ده، جرم ده. دا څلور اقسام دي کنه، د مسلمان وینه تویول، د ذمي، د معاهد او د مستامن. خو په دې ټولو کې بیا تر ټولو خطرناک او لویه ګناه چې دا هغه د مسلمان د وینې تویول دي. او هر چې حربي کافر دی چې د مسلمانانو سره جنگيږي او مسلمانانو حمله کوي، دا وینه تویول حرام نه دی بلکې دا ثواب دی. کله چې انسان د مسلمان وینه توی کی نو د الله په قدرت دغه انسان دین به اوس پر اوس خرابېږي، زړه تنګيږي، تر دې چې اکثر د دین نه بسوځي والعیاذ بالله. اکثر داسې قاتلان به کافر مړ کیږي یا نور ظلمونه کړي، داسې ظلمونو کې اخته شي. او دا یو سر دی، یو راز دی چې الله جل شانه د مسلمان وینه کې اچولې دی. الله فرمایا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظیما. پنځه قسم عذابونه الله د قاتل لپاره، د مسلمان د قاتل لپاره دلته بیان کړی دي. پنځه قسم عذابونه. جهنم، چا چې مسلمان ووجو قصدن عمدن بغیر د شرعي دلایلونه هغه باندې باس شي، نو د دې انسان جزا چې د جهنم دی، الله به ضرور جهنم ته بوزي. بل چې خالدن فيها بده جهنم کې به همیشه. دریم عذاب وغضب الله علیه، دا الله غضب وي په باندې، ولعنه دا الله لعنت وي، دا الله د رحمت نه مرته لري. او د دې ترڅنګ وعد له عذابا عظیما، والله نورم ډیر عذابونه تیار کړی دي. الله دې موږ تاسو وساتي د مسلمان د وینې تویولو دومره لوی سزا. نو چا چې مسلمان وجو
په قصد سره نو د هغه وینه توی کړله. الله یې د داسې انسان بیا زړه تنګوي، دین راتنګ شي، ورور دین کمیږي، د بېدینۍ او د ظلم کارونه کوي. دا اکثر چې دا وجودي قاتلان یو مسلمان چې مړ کړي بیا وخت په وخت باندې غلاګانې ډاکې اختطافونه او دا کوي، دغه شان بېدینۍ کارونه کوي، دین مکمل ختم شي، د کافر مړ کېږي اکثر او د جهنم والا جوړ شي چې همیشه همیشه به په جهنم کې پروت وي. اعاذنا الله منها. د حدیث کې دلیل دی په دې آیات کې چې د مسلمان وینه تویول په ناروا سره دا په کبیرو ګناهونو کې لویه ګناه ده او دې کې شک نشته. البته یو د حل لاره شته، هغه دا چې کله د انسان نه خطا وشو، مسلمان یې مړ کو په ناپوهۍ سره یا ځان نه وپوه شي خو قصدن یې مړ کړی دی، توبه وباسي. نو د اهل سنت والجماعه عقیده ده چې د قاتل انسان توبه قبلیږي په یو څو شرایطو سره وروسته ذکر کیږي او دلیل دا قول د الله جل شانه دی. الله وایي سورة فرقان کې والذین يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق. کسان چې د الله نه سوی بل چاته را مدد شنی ویل، یعنی شرک نه کړي، نور هر څومره ګناهونه چې کړي، ولا يقتلون النفس التي حرم الله، او نه هغه نفسونه وجلي نه هغه حرام موینه نه توی کړي مسلمان مگر په حق سره چې هغه حق یا مرتد وجلي یا بدل اخسي قصاص یا طيب زاني واده شوی زناکار ولا يزنون نو زنای نه کړي نو الله یوم يفعل ذلك يلقى ثم او چا دا کارونه کړي نو د خپل ګناهونو د سزا سره به مخ شي. هغه سره یضاعف له العذاب، زیات بور کولای شي، څو چند بور کولای شي د عذاب د قیامت پر ورځ باندې، ويخلد فيها مهانا، پدې کې همیشه د زمانه اوسېږي. رسو الا من تاب، مگر هغه څوک چې خپل د ګناهونو دا ګناهونه کړي او توبه وباسي. د توبې معنی دا چې د خپل ګناهونو کړو باندې خپېمان شي، الله ته وجاړي، بخنه وغواړي، وعمل عملا صالحا، او خپل عمل د دین وروسته درست کړي. د دغه قاتلانو ظالمانو د ډلې مجموعین راوځي، کوم کلی علاقه کې چې اوسېږي هلته دا ظلم زیاتی کې هغه پرېږدي، هغه مجالس پرېږدي، هغه دوستان پرېږدي چې هغه په دې ظلمونو کې شریک وو. د نیکانو خلکو خواته لاړ شي او دا په خپل جرم باندې اعتراف وکړي او جاړي او د دې نه وروسته خپل عمل ټیک کړي او د انسان کوم حقوق ورباندې او په دنیا کې ادا کړي، که قصاص یې ځان قصاص ته وړاندې کړي. وروسته تفصیل لازم معنی دا چې که چا دا کار وکړو نو توبه قبلیږي. او دارنګه د قران کریم نور آیاتونه په دې دلالت کوي، لکه د سورۃ زمر آیات یقول یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله. و انسانانو تاسو ظلمونه کړل، غلا، زنا، قتل وغیرہ دا در نشوي دي، اوس په خپل کړو په اعمالو مخپېمانه نو د الله د رحمت دروازې کولاو دي، بخنه وغواړئ، توبه وباسئ، په خپل کړو خپېمانه شئ، الله مو توبه قبلوي. نو د اهل سنت والجماعه عقیده چې توبه قبليږي. خلو توبه وسنګي د توبې شرایط دادي. څوک چې مسلمان مړ کی د چا وینې توی کړل په دې پورې درې حقوق تعلق لري، د درې کسانو سره زیاته کړل، د درې کسانو حقوق به دا پوره کوي. اول حق د الله حق پایمال کړي دی، ځکه الله د مسلمان وینه حرام کړي ده، د الله د حکم خلاف کړي نه الله تبا پیمانه کیږي، الله تبا جاړي، الله تبا زارای کوي. دیم د مقتول حق، داغه بیچاره زندگی ختم کړله، داغه وینه توی کړه، هغه اوجو، داغه حق ورپورې دی. دریم د ورثو حق، دا دغه د چا پلارو، د چا ورورو، زوی د چا د زړه ټکورو هغه وزردول اولیاء شو ته ویل شي. اوس د الله حق به څنګه معاف کیږي؟ کله چې د توبه وباسي، په خپل کړو باندې خپېمانه شي، وجاړي او بار د الله نه بخنه غواړي، نو امید ده چې الله به خپل حق معاف کړي. د مقتول حق به څنګه پوره کوي؟ هغه بیچاره خو مړ نه، هغه به څنګه حق پوره کوي؟ داغه نه په دنیا کې خو سره ځان نشي خلاصوله. کدا توبه وباسي او خپل ځان او توسپاري، نو امید شته چې الله جل شانه د بوج واخلي او دا دوله پوره کی او دوله ادا کی، او مقتول تبع الله جل شانه د دې په عوض کې نور څه داسې ورکی چې هغه په خوشاله شي او دا قاتل به معاف کی د قیامت پر ورځ باندې. ځینې علما خو دا وایي چې د مقتول حق نه ساقطيږي، هغه په پاتې دي، په توبه باندې هغه نه معاف کیږي. ځکه په توبه کې شرط دی، په توبه کې چې چا کوم ظلم کړی هغه خپل مستحق ته سپاري، او د مدل ته د مقتول حق ونه سپارل شو، ځکه هغه مړ نه، هغه ته څنګه دا جون باغ ته څنګه واپس کی؟ نو دا به خامخا د قیامت پر ورځ باندې خپل بدل اخلي د قاتل نه د قیامت پر ورځ. خو ظاهر د آیات په دې دلالت کوي، د سورۃ فرقان چې کوم آیات موږ ولوستو چې الله د توبه قبلوي او توبه پوره ده. د الله کرم او د الله لطف او احسان دا دی چې الله جل شانه په دمانه معافي وکي او هغه مقتول به الله خوشاله کی. دریم حق چې هغه د اولیاء او حق دی، د خزې د بچوي ورونو دین باید ځان خلاص کی دنیا کې، او د دین ځان خلاصول پکار دي. چا چې قتل کړي دا خبره په غور واوي، څنګه به ځان خلاصي؟ یا خو دې داسې وکي چې خپل ځان دی وسپاري، ورور ما ستاسو ورور وجلې، او ستاسو پلارم وجلې، او ستاسو زوی می وجلې، اوس زه دا راغلی ما خپل غاړه می تاسو ته یخې ده، څه کوئ را سره وژنئ مې، معاف کوئ مې. نو په دغه وخت کې اولیاء
ته به وایي چې تاسو په څلورو خبرو کې اختیار دی، یا ما ته معافي وکړئ مجانن، معنی مفت ما معاف کړئ، هېڅ شیران مه اخلئ ستاسو خوښه، یا ما مړ کړئ قصاص بدل مو واخلئ چې بس تاسو هغه حق خلاص، یا زما نه دیت واخلئ، او که دیت نه یا را سره صلح وکړئ، مصالحه را سره وکړئ. څه معنی د دیت نه کم سلو خان دي، د سلو خانو دیت څوک ورکولی شي؟ بس خیر په یو 10 8 لکو 15 لکو باندې سره صلح وکړي، زه دا به درکړم، نو دا هم جایز دی په اتفاق باندې. دې څلورو شیانو کې په یو شي باندې به ځان خلاصوي. که چیرې د مقتول دی وجلې شوي ورثه وویل چې نه مونږ درته معافي کوو خو د دیت نه به هم زیاتې راکړې، دې کې بیا د علماو خلاف دی چې د دیت نه زیات یې نه شي اخیستی. ځینې علما وایي چې نه شي، او بعضې علما وایي نه دا هم صلح کې راځي چې مقتول ورثه په څه باندې راضي کېږي، که د دیت نه سوا باندې هم راضي شو دا سړی مجبور دی چې وردي کړي، که پرې راضي شو او ده ورکولی شو نو جایز ده چې ځان ترې خلاص کړي، ځکه حق ورثه و دی د مقتول، نو د هغوی خوښه ده که هغه وایي مونږ یې وژنو ځان به قتل ته سپاري، که هغه وایي چې مونږ عفه کوو بغیر د کوم عوض نه، یا هغه وایي چې مونږ په یو دیت پوره او دارنګ نیم باندې. امام احمد رحمه الله مذهب هم دا دی، هغه وایي چې د دیت نه که زیات هم وغواړي ورکولی شي. هغه وایي مصالحه د قصاص چې ده په دیت او د دیت نه په زیات او کم باندې ټول باندې جایز دی، او دلیل دا دی چې دا د هغه حق دی د اولیاو. خلاصه دا قدرمنو اورېدونکو چې د قاتل توبه که قصدن هم قتل کړی وي نو دا توبه قبلیږي، توبه شته په دغه شرایطو باندې کوم چې موږ بیان کړو، او دا خاص په قتل کې دا څلور شرایط چې موږ بیان کړو. او بل آیت باندې کې ان الله یغفر الذنوب جميعا، دا الله حق چې کوم دی هغه بلا شک هغه په عفو او غوښتو سره او دغه سره هغه معاف کېږي. الله یو مهربان بادشاه دی. د مقتول حق موږ ویل چې دغه کې د علماو اختلاف دی، څوک یې غورځېږي څوک یې ساقطېږي څوک یې نه ساقطېږي، خو الله په خپله ذمه لري، الله جل شانه به معاف کوي او الله به خوشحاله د مقتول. او نږدې خبره دا ده چې کېدای شي الله هغه معاف کړي، او هر چې د اولیاو حق دی نو هغه هغوی پورې تعلق ساتي، نو د هغې تسلیمول او د هغې ادا کول لازمي دي په قاتل باندې. خپل ځان به تسپاري یا به په صلح کوي او یا به دیت ورکوي. به هر حال په دې حدیث کې دلالت په دې خبره باندې چې د مسلمان وینه ډېر لوی شان لري، مسلمان ډېر لوی شان لري، باید مسلمان وینه توی نشي، د مسلمان بې عزتي ونه شي. تېرو حدیثو کې هم تاسو واورېد، او دا تر ټولو لویه ګناه ده چې څوک د مسلمان وینه تویوي، والعیاذ بالله. او خطرناکه خبره دا وه چې قاتل انسان ډېر کړی دی دا د دین نه وځي، د دین نه خلاصېږي، د قتل په وجه باندې دی په نورو ګناهونو باندې اخته کېږي او آخر دی کافر مړ کېږي. الله جل شانه دې موږ د مسلمان د وینې تویول نه وساتي. الله دې زموږ د مسلمانانو سره مینه او محبت پیدا کړي، او د مسلمان نو کوم حقوق چې موږ خوړلي او طلب کړي الله دې موږ ته معاف کړي، او الله دې مسلمانانو په زړونو کې دا واچوي چې هغه موږ ته معاف کړي. یو د بل نه معافیانې وغواړئ مسلمانانو. دا بل حدیث څه ماخلو یو سل نوي. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن خولة بنت عامر الأنصارية وهي امرأة حمزة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة رواه البخاري. خولة بنت عامر الأنصاري فرمای دا حمزة رضي الله عنه خزوه ما دا رسول الله صلى الله عليه وسلم نوریدلی چې ویلي وإن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق، یعنی خلق د الله په مال کې په ناروا طریقو سره تصرف کوي. څه معنا؟ الله ول مال ورکړی دی په غلطو لارو په غلطو ځایونو کې خرج کوي، وای د دې بم درنه الله تپوس کوي. یا دا چې په پردو مالونو په پردو شیانو کې خزن خلق تصرف کوي، راشي په پردي دکان کې په پردي کار کې کار لري، د پردي مسلمانانو هغه مال او ځمکې خرج کوي، دا هغه خلکو ته حواله کوي دغه د اجازې نه بغیر. او یا دا چې خپل مال په غلطو لارو کې لګي، په رسمونو رواجونو کې، په نسوارو سیګریټو چرس پوډرو افینو وغیره په دې باندې، دارنګې د رشوت او سود په لارو کې دې کې خرج کوي. و څوک چې دا کار کوي دوی دپاره اور دی د قیامت په ورځ باندې. صحیح حدیث دی، امام بخاري په کتاب فرض الخمس په دې کې راوړی دی. دې باب سره تعلق په دې کې دی. دا د حدیث ژباړه و تاسو واورېده، شرح داسې ده. خوله بنت عامر الانصاریه چې د حمزه رضی الله عنه بیبي وه، دا فرمای څه خلق داسې دي چې هغوی په خپل مال کې غلط تصرف کوي، آزاد تصرف کوي، مال ډېر غلط استعمالوي، په غلطو ځایونو کې لګوي، په شرعي اصولو په شرعي منافعو کې نه لګوي، بلکې دا مال د فساد دپاره لګوي، لکه د چا د قتل دپاره، د چا د ګمراه کولو دپاره، د چا د بېلارې کولو دپاره دا مالونه لګوي. لکه ځینې خلک د موبایلو یا د سندرو ګانو بجانو ډرامو د فلمونو دپاره دکانونه جوړ کړي دي او دغه پیسې پې لګولې او دغه پیسې په حرامو شیانو باندې لګولې. ځینې خلک
سندرې او ډول سورني او دا شیان په پیسو باندې اخلي، دغه آلات او اسباب د ګمراهۍ او د بېدینۍ د موسیقۍ چې اخلي دا غلط ځای کې لګولي، نسوار، سګرټ او چرس وغیره، شراب، دې باندې پیسې ورکول دا غلط تصرف دی. په مخدراتو کې، شراب څښلو کې او داسې نور مالونه لګوي، غلاګانې کوي، د خلکو بچي تختی، غصب کوي، مال لګوي او داسې نور غلطې باطلې دعوې کوي په خلکو باندې، لکه مخکې حدیث کې تیر شو. بیا هغې دپاره حاکمانو ته ځي، دروغ پکې وایي. معنا دا هر هغه څوک چې خپل مال کې تصرف کوي خو دا په غلطو لارو کې، په غلطو ځایونو کې لګوي، په غیر شرعي مواقعو کې لګوي، که د خپل مال یو که د بل چا مال دی، نو داسې انسان دپاره اور دی، الله به د دې ورسره حساب کوي. یو حدیث کې راځي الله وایي چې دا مال دې څنګه ګټلی و او په څه کې دې لګولی و، والعیاذ بالله. بیا ګوره موږ سره به جواب نه وي. که د چا نه غلطي شي توبه وباسئ، مخکې حدیث کې ذکر شو، مظلوم ته خپل حق ورکوي، او که مال په حرام ځایونو کې لګولی الله ته توبه وباسه، د هغې پسې نیکي وکړه او الله ته توبه وباسئ. الله جل شانه فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله یغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحیم. د الله بندگانو چې په ځان باندې زیاتی ظلم کړی دی، غلط تصرفات هم کړي دي، مال هم غلط لګولی دی، ظلمونه هم کړي دي، توبه وباسئ، د الله د رحمت نه مه امیده کیږئ. الله ټول ګناهونه بخي په دې شرط باندې چې په صدق سره سړی توبه وباسي، په خپل ګناه پښیمانه شي، آینده هغه کار نه کوي او د مظلوم حق هغه ته حواله کړي. نو په دې حدیث کې اشاره و دې ته چې خپل مال په غلط ځای کې لګول دا هم ظلم دی، زیاتی دی، الله به ورسره حساب کوي. الله جل شانه دې موږ او تاسو اصلاح کړي. الله جل شانه دې موږ او تاسو ته توفیق راکړي چې خپل مال په صحیح ځای باندې ولګو. الله دې موږ د ظلم د زیاتی نه وساتي. الله جل شانه دې زموږ په ملک کې امن امان راولي. الله دې موږ د ظالمانو د ظلم نه وساتي. الله دې موږ د ظالمانو د ملګرتیا نه وساتي او الله دې موږ د ظالمانو په فتنه کې نه راولي. قدرمنو اوریدونکو، دا و زموږ خپرونه چې ستاسو درانه چوپړ ته مې وړاندې کړله. د بلې خپرونې سره چې زه ستاسو په خدمت کې حاضرېږم، تاسو په لوی او مهربان رب سپارم. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. باطل دی چی لتا څخه سوا دی یا الله، سوا دی یا الله، خالق د خیر و شر بلا تا خالق نشتا، رازق د کل عالمی بلا تا رازق نشتا.